ماښام بانجان. بانجان بانجان دې خوښېږي؟ مزه کوي؟ نه ماما بانجان چا خوښېږي؟ هېچا هم نه خوښېږي که نه؟ نه. دا شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا کور کې د برق مرق سیستم نشته؟ هیڅ شی هم نشته. همدغه یو ګروپ دې ګروپ ته د شپې کېنه؟ او د شپې هم دې ګروپ ته کېنه. څو بچیان دي؟ ما د خدای د څلور، دوه لورګانې، دوه زامن. خپله څه کار کوي؟ خپله دیاړي ته چوک ته وځم، چوک کې مزدوري هم نه پیدا کېږي. ماښام دې څه شی پخ کړی و؟ ماښام که درته وایم بانجان هم پخ کړي وو، هغه همسایهګانو لږ موږ ته رالېږلي وو، هغه هم واړه کړله. بس نور د خدای هیله ده. پیشلمي ته دې څه شی تیار کړی؟ پیشلمي ته همغه بانجان لږ پاتې، نور هېڅ شی هم نو نشته. سخته نه ده؟ والله سي انجینر صاحب څوک والا نه غیر بل داسې کوم مشکل موږ داسې وایسته نه لرو چې یو کار زمینه بیا مې ولا څو ورځې مخکې عبید استاد ته مې ویلي مالې کور کې مې اوړه نشته ده که مالې 2000 یاره نه خپله خو ولا که ګرد دا درېیمه ورځ ده چې په ناري او بس هغه همسایهګان لږ راواخېسته یو کاسه اوړه بس همغه پخ کړي وو خلاص. سبا دپاره پلان څه دی؟ اوړه به کوم څه کوو؟ اوړه نو بس الله پاک ورحمېده نو نور خو حالات او تمه لرو، نور خو بس څه وکړو بله چاره نه لرو. مکتب وایي؟ مکتب مخکې خو مې دا لور پکې وه مکتب کې، بیا د عبید استاد ما ته ویلي دا زوی د زه ځان سره نیسم سنټر کې. نو مالې دا به سبق هم وایي هلته مازدیګري ځي سبق ته. مالې موږ نه خو څه جوړ نه سو نه، دا په کرایه ورکوو. دا اوس هم ونیوله د کرام پیسې نشته، قرضدار یم. 1000 روپۍ 1000 افغانۍ د یو اتاق ورکوي؟ د مثال او د دا یو اتاق 1000 روپۍ اخلي. نو کور کې دا کمپل یې توشک همدغه کمپله لرم، نور هېڅ شی هم نه لرم. دغه سامان په زړه کې دې لکه څه ارمان دی؟ په زړه کې مې دا انجینر صاحب ارمان دی چې دا خلکو زندګي الله جوړه کړې ده، موږ کې به څه کموي نو بس موږ ته الله پاک الله دې په ټول مسل او امتحان ده، بس نه د شمسي لرو نه څه برق لرو، دغه نه کار اخلو بالتۍ کله یو کله نه یي. دې ته د شپې کې د شپې هم دغې ته ناستې ډوډۍ بس دغې ته خورو. بس د الله پاک دغه یو احسان دی چې په موږ باندې په دې شکر باسو بغیر له کفره. او بس دغه د الله امتحان ده نو بس اوس راغلی ده. دوستانو د همدغې کورنۍ ادرس موږ ته چا راکړی ولله الحمد. موږ راغلي یو تقریبا د شپې 9 بجې دي، له ښار نه ډېره لرې، تقریبا 1 ساعت مزل موږ د همدغې کورنۍ دپاره راکړی. یو چا موږ ته ووي چې 3-4 ورځې کېږي چې د دوی په کور کې اوړه نه وه، حتی دوی په یو بل کور کې اوسېده، فکر کوم 2 ورځې کې دلته راغلي. نو هغه بل کور کرایي ته دوی وسه نه کېده، دلته راغلي دوی دلته هم 1000 افغانۍ د کور کرایي ورکوي. نو یو څوک چې د کور کې د ماشومانو لپاره د خپل ځان لپاره د روژه ماتې لپاره اوړه نه لري نو څه فکر کوي چې هغه به 1000 افغانۍ د کوم ځای نه کړي؟ څوک چې په دې حقه روژه کې دغسې تور بانجان پخوي نو څه فکر کوي چې هغوی به د کور کرایي د کوم ځای نه کړي؟ بدبختانه چې په افغانستان کې وضعیت دغسې بوږنونکی دی چې هرې کورنۍ ته ورځې د هغوی حالت دومره تریخ دی چې ته حیران پاتې شي چې موږ چا ته ورسېږو چا ته ورشو. خو د الله نه راضي په دې یم چې الله تعالی موږ ته د داسې کورونو ادرس راکوي چې هغه په واقعي ډول باندې مستحق دي. لله الحمد موږ همدغې کورنۍ ته مرسته راوړې. موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې د دغه کاکا بندوبست را سره ځکه وکړي چې همدغه ته یو کاروبار سیټ کړو تر څو د کاروبار له برکته خپلې کورنۍ ته دوی حلاله